خبرونو په دوام کې دا ځل هم درته خبرونه جوړو د حبیب حسام تولیدي شرکت نه. چرګانو فارم ته چې راغلی دا لیر فارم ورته وایي چې دې کې 1,15,000 چرګان دي او 1,10,000 تولید لرو روزانه د هګۍ والا چرګان. زما بلاس کې دا وړې ده دا غټې دي که نه لکه دا اشتاق شوی بالکل هو سیزونو کې فرق وي. دې باندې مې لیکلي دي تولید وطن تاریخ ډېر زره هګۍ تولیدېږي. هیا دا کوم چرګوړی دی؟ 1,10,000 نه هره ورځ موږ 3 ماشینونه لرو لکه 40,520 هګۍ موږ هره ورځ د ماشین کې هر 3 ورځ لرو موږ لګو یا نو هغې نه موږ تقریبا داسې وایي چې 3,4,000 چرګوړی موږ دې کې تولید لرو. کې 3 قسمه چرګان دي چې هغه ته ملاویږي دانه او دا دانه ماشاءالله 14 ولایتو تولیدېږي. او څومره دانه د ورځې تولیدوئ؟ دلته د ورځې داسې وي چې څومره آرډر مونږ سره یې هغه انشاءالله 24 ګنټو کې مونږ پوره کوو. او که د آرډر نه علاوه؟ د آرډر نه علاوه مونږ سره وخت شته. سیختان تعالی په سپېڅلې نامه سلام افغانستان. ستړي مشئ، ښه راغلاست او هرکلی هیله چې ټول راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د خپرونو په دوام کې دا ځل هم درته خپرونه جوړو د حبیب حسام تولیدي شرکت نه. دلته هم روزانه 1,10,000 هګۍ تولید او د دانې ستر میل او ترڅنګ یو ورځني چرګوړي تولید چې تازه په فعالیت پیل کړی دی. دلته درته خپرونه جوړو دا د افغانستان د آبادۍ دپاره یو ښه خبر دی. نو د تولیدي شرکت ډیر پرمختګ کړی ماشاءالله. دلته راځو خپرونه درته جوړو او په دې شرکت کې 3 برخې دي. خپرونه تر وروستۍ شېبو پورې راسره وګورئ. د هغې نه مخکې وړاندې د دې ستر شرکت د ډرون له سترګې زموږ همکاران راغلي، هغه یو څو تصویران اخلي، ویډیو د کوي، هغه هم وګورئ او بیا هم له ما سره پاتې شئ. خپرونه تر وروستۍ شېبو پورې په مینه وګورئ.
لومړنۍ دغه برخې ته راغلو دا د چرګانو برخه ده چې دلته روزمره هګۍ ټولېږي نو د دې ځای مسؤل را سره ولاړ دی دې سره به خبرې کوم نور معلومات به د دې نه والم السلام علیکم جوړ په خیر څنګه انجینر صاحب ښه جوړې ډېره مننه خوشحاله اوسئ قربان مو شمه تاسې خاص دی شکر د خیر اوسې مهرباني زما نوم ده یامان نوري زه د حبیب اسام شرکت منیجر خبرې کوم تاسو فعلا چې راغلی استئ حبیب اسام پولټري کمپلیکس ته چې دې شرکت کې موږ 3 بخشونه لرو چې یو هګۍ تولید ده چې فعلا تاسو د لیر چرګان چې ورته وایي دویم بخش ده د چرګوړي تولید ده او دریم بخش ده د میل د دانه جوړول نو د شرکت چې دا 4 ولایتونو کې نمائندګیان لرو او 450 کسان کاریګر د فعلن په دې 3 بخښونو کې په کار دي او بل تاسو چې اوس دا چرګانو فارم ته چراغلی دا لیر فارم ورته وایي چې دې کې 1,15,000 چرګان دي او 1,10,000 تولید لرو روزانه د هګۍ والا چرګان ماشاءالله تاسو ګورئ لیدونکو دا ټول 1,15,000 چرګې دي او هګۍ والا چې دې کې 1,10,000 روزانه هګۍ غونډېږي او 4 ولایتونو کې ټولو ته ځي نو ما به زیاتره وخت سوچ فکر کوم چې دغه دومره ډېرې یا هګۍ چې دي دا وطن ته څنګه راځي څنګه پیدا کیږي اوس شکر صدا اوس زمونږ نور چرګان دي هغه هم له خیره سره راتلونکي هفته هم په تولید راځي نو دا تولید جګیږي ډېر نور مخکې ځي او څومره ته تقریبا موږ 1.5 لک چرګان او هګۍ تولید پورې به رسیږي دا د ټول افغانستان لپاره بسنه کوي نه دا خو کم ده د افغانستان د هګۍ خرچه ډېر زیات ده فعلا خو زیات هګۍ چې ده پاکستان نه ایران نه راځي چې هغه خني هغه شتور شوی مالونه راځي بې کیفیته وي پوه اوس خو مجبوري ده اوس زیاتره فارمونه چې دي د لیر فارمونه چرګان اوس افغانستان کې کابل کې نور ولایتونو کې هم خلک په دې کار باندې څه شوی دي فارمونه نور هم جوړیږي نو تولید د مصرف د هګۍ افغانستان کې ډیر دي تر اوسه څه شوی نه ده چې پوره شي نور خلکو هم د هګۍ د تولید په هغه کې شرکتونه جوړ کړي چې هګۍ تولید افغان دو شرکت د افغان معیار ورته وایي چې هغوی هم د هګۍ چرګان لري چې هغه هګۍ تولیدوي نو اوس دې کې ډېر خلک اوس پکې څه شوی دي چې سرمایه ګزاري وکړي د دې بخش کې څنګه چې کارخانې فیډ میلونه ډېر شوی دي د دې بخش کې د چرګانو په حصه کې هم فارمونه ډېرېږي ستاسو هدف دا دی چې که څومره فارمونه جوړ شي د وطن لپاره ګټه تمامېږي والینا چې تر څو وطن خودکفا شي خپل تولیدات اوس هم خلک چې د خپل تولید ډیر خوښوي ځکه بهر ملک چې کوم هګۍ راځي خو شتور شوی هګۍ راځي پوه شي دا خو تازه د چرګا چې هغلته تاسو ولیدل بسته بندي کېږي پیکین کېږي او څه کېږي نو دا هر سړی په شوق او په خاطر جمعي اخلي ځکه تازه هګۍ دې ځای نه بیا چې هګۍ ټولې شي بیا هلته ځي تاریخ به لګول کېږي هلته او تاریخ لګول کېږي بسته کېږي او بر 4 ولایتونو ته ځي ډېره هګۍ کوم ولایت ته ځي او زیاتر چې دا جلال آباد کې دغه لغمان ته کابل ته دغه ولایتونو ته ځي او نور ولایتونو ته هم ځي زیاتر هم دلته ډېر دا مشرقي 3 ولایتو ته خو تاسې رسیدګي کوئ او دې ته بالکل رسیدګي کولی شو لکه 4 ولایت راځي کنه ننګرهار لغمان کونړ نورستان دې ته ځي ټولو ته ځي هګۍ بیا په ژمي کې ډېره خرڅېږي که په اوړي کې دا خو داسې ده هګۍ چې دا افغانستان خلک زیاتر دا اوړي کې مصرف یې لږ کم وي خو بیا ژمي کې مصرف یې ډېر وي لکه ګرمي که نه لږ ګرمي کې لږ خلک هګۍ کم خوښوي او ژمي کې خو بیا مصرف ډېر وي خو دا داسې شی ده دا هسې خلک یې څه کوي دا اوړي ژمي کې انسان ته ضرورت ده باید هر سړی روزانه یو دانه هګۍ باید وخوري یو دانه ګټې شته دي ګټې شته ولې دا تعلیم دی نه ده دا ورزشکاران او هر څه شی ده دا وظیفو کې ګور دولت وظیفو کې چې دا ضرور حساب چیک او هګۍ ورته ورکوي نو دا ضرورت ده هر چاته تم خپل خوري نو شجان کې او روزانه دلته خو کارمندان ماشاءالله مردانو ته هر سهار چې ته کاریګرو ته ټولو ته څومره کارمندان د کار کوي دلته 450 کاریګر کار ماشاءالله 450 کاریګر کار کوي خو دې کې څه کسان میل کې ده څه کسان هچري کې ده چې چرګوړي ماشین ده او څه کسان د چرګانو فارمو کې دي دا 3 بخښونه دي چې په دې 3 بخښونو کې خلک کار کوي که روزمره یعنی هر کارمن یو هګۍ وخوري سار کې 350 هګۍ شوي بالکل 350 هګۍ دا شوي نو ملتیا مو وکړئ یا همدلته یو او نوري صاحب نور معلومات هم راکوي خپرونه راسره وګورئ
ښه نوري صاحب د دې 1,15,000 چرګانو ساتنه ډېره سخته نه ده؟ نه نو څه ده د دې خوار بخش دا موږ چرګان چې ده د اوله ورځ نه د اوله ورځ چې چرګوړي ماشین نه وځي دغه اوله ورځ نه موږ دا ساتو دا به خپل هر څه بیل بیل بخشونه لري اوله ورځ چې سره چوزه ماشین نه وځي دا بروډر هاوس ورته وایي چې اته هفتې هلته ساتل کېږي بیا هغه نه اته هفتې بعد ګروور هاوس ورته وایي چې هلته ساتل کېږي بیا د هغه نه بعد چې 14 هفته کېږي بیا دا لیر هاوس چې اوس فعلا تاسو دې شیډونه کې اته د اگې څه ده نو اوس ګوره د دې چې د دې ځای نه اوبس کې ګوري اوبه اگې دې کې ځای کې اچي دانه هم هر څه د دې اتومات ده وګوره تک پکی کولن پینټونه لګي دا کنټرول شي یخ دی او دې ته په هر څه دانه او دوا او ویکسینونه هر څه په مطابق ورته کېږي په وړي کې یخه او په ژمي کې به ګرمه ده او ګرم او درجه دې ته باید د 25 نه ډیر نشي 25 درجه نه او نمی چې دا د شپېتو نه باید ډیر نشي نو دا هوا باید د دې هر څه ته صحت ته هر څه ته خیال کول کېږي بله بالکل نوري صاحب د دوی ظرفیت به تر څومره وخته پورې چې دوی دا یو نیم کال پورې هګۍ اچوي بیا هغه نه او هغه هم چې بیا هګۍ فیصدي کم شي بیا نو مجبور بیا خرڅه بیا دا چرګان په غوښه تبدیلیږي 1,15,000 چرګانې خرڅوي په یو او نه بیا په حساب مثال هر فلاک د بیل بیل سالونونه دي یو سالونه کوم چې زړه شوی عمر ډیر شوی دا زړه شوی هغه به خرڅو یعنی د هګۍ والا چرګ څوک نه خرڅوي نه هګۍ والا چرګ نه خرڅل کېږي ځکه په دې ډیر خرچه راځي ډیر مصرف راځي دا چې ته تولید باندې راوړي دې سره ډیر خواري کېږي دې تقریبا 22 ویکسینونه کېږي دې هر څه ډیر څومره وخت ساتنه کېږي تر څو دا هګۍ واچوي دا شپږ میاشتې پورې دا ما غټۍ شپږ میاشتې بعد بیا تا تولید شروع کوي نو بیا یو نیم کال پورې به ستا مزي او بیا نو هګۍ د هغه د ورته دانه اچوي څه کوي هګۍ اچوي هګۍ بازار کې خرڅوي په کلو بانډو کې مثلا خلک داسې فارمونه نشي جوړولی ولې نشي جوړولی که څوک جوړ کړي مثال داسې خو نشي دا خو سټنډرډ ده جهاني ده او مصارف دې کې ډېر راځي نو جوړولی شي د 1000 دانې 1500 دانې 2000 3000 تورته فارم جوړه ولې نشي جوړه هر ځای کې ساتل شي دا هغه نورو چرګوړو سره فرق کوي او دا فرق کوي لومړی کوم چرګوړی چې تا لدم تولیدېږي که نه ورجنې چرګوړی غوښني چرګان بیل دي او رنګینه چرګان چې وطني هغه سره چرګان هغه بیل دي دا بیل نسل ده هر ایسه ساتونکي غټول هر څه فرق کوي بیلي نو دا ساتل او دا شپږ میاشتې مرحله به هم ډېره سخته او د دې خو داسې ده چې زه درته وایم چې یو ماشوم چې سړی غټی که نه انسان ماشوم هغه هم د دې چرګانو ساتل سخته ده د دې ته هر څه آب هوا روشني دانه په هر هفته په ګرام دانه ورکول کېږي هر هفته د دې وزن کېږي چې د دې وزن زیات شي یا رڼایي ورته ډېر ورکړي یا دانه کم ورکړي دا وزن نه کوي دا غټېږي سم نه هګۍ بیا نه اچوي کله چې بیا په تولید راشي تولید پروډکشن سم نه کوي بیا تولید نه لري بیا دغه فارمر وایي تا نه که ته دا ښه وساتې ښه غټ کې او بس هیڅ مشکل نه جوړوي بالکل ته به د دې زحمت وباسې دی باندې چې تر څو ته زحمت ونه باسې بې زحمته راحت نشته بالکل هیڅ کار داسې نه ده دا خو د فارمداري داسې یو کار ده سلیري سات کار ده دې ته سلیري سات ورته بیداره اوسېږي دې ته ګورې ځکه دا چرګ ده دا ژبه نه لري چې تا ته وایي چې زه څه تکلیف لرم د دې شکل د دې میسنه بیا موږ پوهېږو چې دې کې څه مشکل ده کومه چرګه نوري صاحب هګۍ نه اچوي ته پوهېږي هغه معلومیږي هغه بالکل هګۍ هغه چرګ چې بالکل موږ وګورو پوهېږو هغه اندازه لري هغه پوه شي هغه چرګ ده چې داسې چرګ ده چې درته معلومیږي دغه 2 ورځ بعد هګۍ اچوي دغه داسې چرګ ده چې درته معلومیږي چې هره ورځ هګۍ اچوي دا چرګ شاب مقد کې داسې یو هډوکی لري پوه شي که دغه 3 ګوته پکې راغی دا چرګ روزانه هګۍ اچوي چکې کوي او که دا 2 ګوتې راغی 2 ورځاته یو ورځ نه اچوي او چې دا یو ګوته هغه مقد هډوکی ځای کې راشي نو هغه بیا چرګ هېڅ هګۍ نه اچوي هغه بیا کلنګۍ هغه خرڅی حلالی هغه غوښو ته تجربه ده که نه د دې چرګ چې دا خپله یا اوسې ده تو در یو څه درته ښه او که نه بالکل چې لیدونکي هم پوه شي نوري صاحب ډېر ښایسته معلومات لري چې دا ګوري دلته هډوکی لري ګوري دلته دا دلته ګوره دلته لاس ووهه دلته ګوري 2 دانې هډوکی لري ګوري دې کې 3 ګوته راځي ګوري بلې کله چې دا هډوکي راوتي وي دا روزانه هګۍ اچوي چې دا هېڅ نه دا هګۍ نه اچوي نو د دې تجربه د دې هر څه کې موږ ته معلومات ده ګورو
کوم چرګ چې بیا هګۍ نه چې هغه بیا هسې فالتو قرباني دانه کېږي. خوري هغه لالېږي حلالولو ته بیا دلته کاریګرو باندې پخو اشپزخانه کې او بیا خوړل کېږي نو او ښه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ملتیا مو وکړئ ښه نوري صاحب ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ ډېر ښایسته معلومات او دغه دانه چې دا چرګان خوري که نه دا هم ټیسټ کېږي او بالکل دا د چرګانو دانه چې دا د عمر په مطابق ورته دانه ورکړل کېږي ښه دا به ډاکټر هر هفته او ډاکټر ګوري د دې فارموله ده هر هفته د دې دانه خپل فارموله لري پوه شئ د دې یو شی بغیر لابراتوار بغیر چکن ته ورته نشي ورکولی یو رقم دانه به ورکوي نه هر د عمر په مطابق وګوره لسم هفته کې بیل دانه ده اوله ورځ د نیول تر اتم هفته پورې یو دانه ورکړل کېږي بیا د اتم نه تر 12 هفته پورې بل دانه ورکړل کېږي بیا د 12 نه تر 14 بل دانه ورکړل کېږي بیا 14 نه تر 14 چې ژوندې ده بیا بل دانه ورکړل کېږي دې ته 3 قسمه دانه ورکړل کېږي او چې کله زړه شي بیا څلورم دانه ورته ورکېږي چې هغه لږ ډېر ایسي نو په دې حساب او دا چې ده نو هر څه کتل کېږي دانه دوای اوبه هر څه دا روزانه په ګرام باندې ورکړل کېږي هر چرګ ته خپل مقدار باندې دانه اضافه ورکړي هم غلط ده کم ورکړي هم غلط ده د دې چې څه ضرورت هغه ورته ورکړل کېږي او نو دغه شی چې دا اوس تاسو دلته چې ولاړه دې ځای نه هګۍ غونډېږي هلته ګودام ته ځي چې هلته بستهبندي کېږي او 14 ولایتونو کې ځي اوس به لاړ شو وبه ګورو خوشحاله اوسئ ډېر د خوشحالۍ احساس کوم په لومړی ځل داسې یو شرکت ته راغلم یو فارم نه مې لیدنه وکړله په افغانستان ننګرهار ولایت کې دا ډېر د پرمختګ د خوشحالۍ خبر دی نو زو هلته د نوري صاحب سره به نورې خبرې مو کوو یو څو تصویران د دې ځای وګورئ هلته زو هګۍ ټولې شوي دي او کارټنبندي کېږي نور ولایتونو ته ځي تاریخ هم پرې لګول کېږي ملتیا مو کې زموږ سره پاتې شئ تخم مرغ تولید وطن یعنی د وطن تولید هګۍ سلام علیکم جوړ په خیر ستړي مشه په خیر راغلی ډېره خوشحاله اوسئ نوم مبارک مو تاسو نیم الماس دی او تن کارکونکي دی د بسام شرکت ډېر ښه لږ نږدې راشه ګرانه او مخامخ کیمرې ته مو ګوره تاسې خاص یې الماس جان الله فضل دی تاسو ته خیر دی په خیر راغلی خوشحاله اوسئ څومره وخت کېږي د شرکت کار کوي تقریبا وخت خو د 13 کاله کېږي چې د شرکت کې ډېر ښه تاسې دلته د هګۍ بستهبندۍ هغې کې کار کوئ بالکل دغه د هګیو ګودام دی مخکې به تاسو تللی یاستئ د چرګانو شیټونه هم لیدلي دي هلته هګۍ راټولېږي هغه ځای نه راځي بیا ګودام ته دلته بیا کاټن کېږي ټاپه پې وال کېږي د دې سایز کم سایز باندې 3 سایز هګۍ دي دا په خپل سایز کې برابرېږي 3 سایز لکه څنګه لکه فل سایز دی میډیم سایز دی دا بیا وړې او غټې او وزن دا په وزن کېږي بیا د دې ځای نه مشتری نوري مارکیټ کېږي دا چې 3 سایزه یعنې په وزن غټه او وړې دا بیا په نرخ کې هم جګي ټیټي خامخا تفاوت لري خامخا لري څو روپۍ تفاوت نو د نرخ خو دلته موږ ته داسې خاص معلومات نه کېږي نرخ هغه چې دی د مرکزي دفتر سره فقط موږ دلته موږ ته وایي چې په کومه اندازه کې مال لري موږ هغه وزن ورته ویو بیا همغه وزن هغه سودا ډېر ښه خوشحاله اوسئ دلته چې دا کومې هګۍ راټولې شوي دي که نه روزمره یو
1,10,000 هګۍ او تقریبا 1,10,000 هګۍ راځي تولید. لږ رانږدې راشه دې خوا او مخامخ کیمرې ته مو ګوره. الماس صاحب 1,10,000 هګۍ، دغه هګۍ اوس فی الحال ټافه هېڅ هم نه لري. نه دا ټاپه نه لري، دا کارکوونکي لګیا دي کېږي بالکل. او ټاپه کېږي، تاسو به ټاپه به درته وښیم او هغه به په دې باندې تاریخ لګېږي، ایکسپایر تاریخ پې لګېږي. د دې نمایندګۍ چې کوم نوم دی د دې خپل مارکۍ چې دی هغه پې لګېږي چې بیا دا په بازار کې هر سړی پیژني چې دا تولید وطن دی. تولید وطن دا کوم هګۍ چې زما په لاس کې دا وړې ده دا غټې دي که نه؟ لکه دا مخکې ستاسې شوی بالکل. او سیزونو کې فرق وي. دې باندې مې لیکلي دي تولید وطن، تاریخ ارسم. تاسو ګورئ زموږ کمرمن به نور شاټونه واخلي. ښه خوشحاله اوسئ، ډېره مننه الماس صاحب. سلامت اوسئ. لکه تاریخ څومره وخت دی یو هګۍ ته ورکول کېږي؟ نو اوس خو ګرمۍ ده، د ګرمۍ د وجې موږ سره خو تاسو وینئ چې زمونږ تولید وطن هګۍ چې دي دا تازه هګۍ د دې مارکیټ ماشاءالله بیخي برابر دی. مشتریان ترېنه بالکل راضي دي او دا د 10 8 او د 15 ورځو نه زیات په مارکیټ کې نه پاتې کېږي. مارکیټ کېږي بیا هم حد اقل تاسو حد اقل چې دلته یې موږ 10 ورځې یعنې یو میاشت موږ تاریخ ورته ورکوو. یو تاسو ذمہواري کوئ چې تر یو میاشت نه خرابېږي. انشاءالله خارجي هګۍ چې راځي د 15 ورځو هغې باندې تاریخ لګېږي. لکه 15 ورځې دا کار کوي. خو زمونږ د ده دپاره چې زمونږ مارکیټ ماشاءالله برابر دی، مونږ یو میاشت تاریخ ورته یو میاشت. او الماس دا په 10-12 ورځو کې انشاءالله مکمل بیا مشتریان هم بس مصرفي نه پاتې کېږي کاټن. خوشحاله اوسئ. تاسې دلته تجربه به ډېره زیاته وي که نه الماس صاحب؟ پوهېږي چې یو هګۍ لاس کې داسې ونیسئ پوهېږي چې دا روغه ده که خرابه؟ انشاءالله او هغسې مونږ ته معلومات تکلیف دي. به لري؟ زمونږ په تولید هګۍ کې خو الحمدلله دغه شی نشته دی. خو که بیا داسې یو نیمه بازاري هګۍ څوک مونږ ته وښي نو انشاءالله پېژنو. چې زیاتره بازار کې زیاتره داسې هګۍ پیدا کېږي چې هغه وخت تاریخ یې تېر شوی خراب یې اوسي که نه؟ نو خارجي هګۍ طبعا په هغې باندې وخت لګېږي، د لارې مشکلات دي، لکه اوس د خارج نه چې راځي هغه باندې طبعا 15 ورځې دا خو په لاره باندې لګېږي. نو هغې کې مشکلات دي خامخا. اوس خو ګرمي هم د ګرمۍ کې پیدا کېږي. هېوادوالو ته څه وایي چې باید څه وکړي؟ نو هېوادوال خو وطن تولید زمونږ خو الحمدلله د دې تولید وطن تقریبا داسې ویوه چې دا 15 کاله به کېږي چې دا هر سړی پیژني او مشتریان دلته هر یو چې راشي پوهېږي چې تولید وطن دی. بالکل. نو مشتریان هم الحمدلله زیات دي او زمونږ بیا هم توقع همدا ده چې د تولید وطن نه داخلي تولید که هر یو وي چې داخلي تولید د دې نه استفاده وکړي د افغانستان د وطن د رشد لپاره، نو انشاءالله چې دا به دې وتښتي. الماس ډېره مننه قربان، خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ملتیا مو کې د دې یو څو تصویران هم وګورئ. دلته هګۍ کارټون بسبندي کېږي او ټاپه هم پرې لګېږي، تاریخ هم ورکړل کېږي. ملتیا مو کې د دې نه بعد بالته بلې برخې ته ځو. د حبیب حسام تولیدي شرکت کې زموږ سره پاتې شئ.
دا د دانې میل ته راورسېدو دا چې دا د دانې د میل دویمه برخه ده دویمه څانګې ده دلته نو دانه چې د بیلابیلو ولایتونو ته ځي د افغانستان او دلته مسؤل کس را سره ولاړ دی چې څومره کومه دانه دی تولیدوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. خیر سي خیرت. نوم مبارک مو. محمد شاکر. شاکر صاحب خیر. شکر دی. خوشاله اوسئ. څومره وخت کېږي د دانې میل کې کار کوي؟ دلته تقریبا 2 کاله کېږي. حبیب حسام شرکت سره. حسام شرکت سره. ستاسې دانې کومه برخه کې کار کوي؟ مونږ دلته دانه تولیدو. شاته مونږ سره ګودام شته چې هلته خام مواد دی دلته دانه تولیدېږي په دې ګودام کې. څو رقمه دانه تولیدېږي؟ دلته هر قسم دانه ملاویږي لکه غواګانو ته ملاویږي میانو ته ملاویږي چرګانو کې 3 قسمه چرګان دي چې هغه ته ملاویږي دانه او دا دانه ماشاءالله 14 ولایتو تولیدېږي. او څومره دانه د ورځې تولیدوي؟ دلته د ورځې داسې وي چې څومره اډر مونږ سره هغه انشاءالله 40 غنټو کې مونږ پوره کوو. او که د اډر نه علاوه؟ د اډر نه علاوه مونږ سره وخت شته او اډرونه پوره کېږي انشاءالله مونږ سره دومره وخت دی چې مونږ ځان دپاره څه یو بوجۍ کې څومره دانه وي؟ یو بورۍ کې 50 کیلو. 50 کیلو. د ورځې څو بورې تولیدوي؟ د ورځې داسې 4 ساعتو کې 8000 اتنیم زره بورۍ تولیدېږي ماشاءالله. دیم زره روزانه دغه لارې چې راځي دا باریږي نور ولایتونو ته ځي؟ دا څومره چې اډر مونږ سره هغه انشاءالله 40 غنټو کې مونږ پوره کوو. تاسو په نورو ولایتونو کې نمایندګانې خو شته که نه؟ هو شته. بالکل لکه مخکې چې نوري صاحب ویل چې زموږ نمایندګانې دي که دا دانه ځي ډایرکټ توزیع کېږي؟ هو دا ډایرکټ بس د چا چې مال یې هغه ته وررسېږي هماغه ولایت ته. دغه دانې میل برخه کې څو کسانه کار کوي؟ دلته تقریبا داسې چې 110 نفر دي مونږ سره. 110 نفر. که مخکې خو نوري صاحب ویلې که نه چې د 4.5 کارکوونکي مونږ سره دي اما دا 4.5 په دې ټولو برخو کې دي؟ هو د ټول شرکت کې دي لکه مونږ سره خپله په دې فیډ میل کې چې کوم دی 110 نفره دي. نور تاسو تلې فارم هم وکته عشرۍ مو وکته دلته مو ورځو اوس لا ورغلي نه یو دلته به مو ورشو چکر به ووهو. هلته د یو ورځني چرګوړي تولیدېږي؟ هو هلته ورځني چرګوړي کېږي. خوشحاله اوسئ. تاسو نه ډېره مننه چې لنډ معلومات مو الله مې عزت خیر. خوشحاله اوسئ. شاکر صاحب ډېره مننه. ملتیا مو وکړئ او د دانې میل یو څو تصویرونه وګورئ. دلته زموږ هیوادوال کارکوونکي لګیا دي نو دانه بوجیو کې بسبندي کوي او په موټرو کې باریږي او په نورو ولایتونو ته ځي. نو صنفي هلته بلې برخې ته به هم ځو کوم ځای کې چې یو ورځنی چرګوړی تولیدېږي. ملتیا مو وکړئ.
بیا هم ښه راغلاست او هرکلی حبیب حسام شرکت دغه نوې برخه هم فعاله شوې ده یو ورځني چرګوړو تولید هم په افغانستان کې دا دی شروع شوی دی له خیره د دې نه بعد به دا یو ورځني چرګوړي د نورو ملکونو نه راځي. السلام علیکم، جوړ په خیر. خیر جوړې په خیر. خوشحاله اوسئ. ستاسو نوم مبارک؟ سردار ولی. سردار ولی صاحب خاص دی. مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو د کومې برخې مسؤل یې دلته؟ زه د حبیب حسام د پولټریکا بلک د هیچرۍ برخې مسؤل یم. هیچرۍ او یو ورځني چرګوړو یو تولید. ورځنی چرګوړي تولید. او خوشحاله اوسئ. دلته هم کار روان دی، مسؤلین لګیا دي، همکاران او د ورځني چرګوړو تولیدات کوي. کنه دا پروسه د څومره وخت کې شروع شوې ده؟ دا خو موږ ډېر وخت نه شروع کړې ده، تقریبا د دې خو فعالیت باندې او فعالیت باندې خو ډېر وخت نه شروع کړې ده. خو اوس فلحال خپل ځان دپاره د لیر چرګوړی وباسو او بیا بریډر زموږ خپل راځي او بریډر چې راشي نو بیا موږ بهر فارمونو دپاره بیا چرګوړی اوس یوازې د خپل فارمونو لپاره؟ فلحال خپل فارمونو دپاره چرګوړی تولیدوو. څومره چرګوړی د ورځې تولیدېږي دلته؟ دلته خو دا خو لیر دی، یعنې دې کې بیا سیکسینګ کېږي، نران او ښځې بیلیږي سره. نو موږ خپل ځان دپاره یعنې 3 ماشینونه چرګوړی موږ فلحال خپل ځان دپاره تولیدوو. لکه اوس هغې کې مطلب تقریبا اندازن فیصدي په حساب باندې راځي، 80% یا 80%، 50 80% دومره مطلب دا موږ ته دلته چرګوړی ورکوي. سردار ولی صاحب دلته چې د همکاران لګیا دي اوس هګۍ راټولوي که نه، دا چېرته وړېدلېږي؟ دا اوس ټرانسفر کوو بل ماشین دپاره موږ ټرانسفر کوو. یعنې نن ورځ د دې ماشین نه هګۍ وړل کېږي، ټرانسفر وایي بل ماشین ته یعنې هیچر ته وړل کېږي، هغلته بیا دا چرګوړی وځي هګۍ دې کې. دلته هګۍ مطلب شارول کېږي دلته 99.5 فرنهایټ کې موږ دلته ټمپریچر ورکوو، یعنې ګرمایش ورکوو او د دې نه بیا او 15 اتیا کې موږ نمی ورکوو. د دې نه دا چرګوړي 18 ورځې دلته موږ سره د دې ماشین کې شوي دي. دا اوس موږ بیا وړو ټرانسفر کوو بل ماشین ته، لکه هیچر ته وړو او هغلته بیا موږ سره بیا 20 او 22 ورځ باندې فکس چرګوړي موږ فارم ته تولید ورکوو. په اول ځل چې هګۍ راشي هغه دلته راځي؟ هغه دلته راځي. په اول ځل چې هګۍ راشي هغه موږ چانټي کوو، هغه ګورو کوم چې د ماشین کې د لګېدو قابل هګۍ هغه موږ راخلو ماشین ته لګوو، ماشین کې لګوو نو هغې نه وروسته دلته شارول کېږي. څومره 18 ورځې به دلته تېرېږي؟ 18 ورځې دلته تېرې، په 19مه ورځ دې نه ټرانسفر کېږي یعنې بل ماشین. سردار ولی صاحب بیا هلته څو ورځې پاتې کېږي؟ هغلته نو 19مه ورځ باندې ځي نو 19 20 21 3 ورځې مطلب هغلته دا ماشین کې موږ سره دا باغي ماشین. خوشحاله اوسئ. هلته ځو، همکاران لګیا دي، هلته به لاړ شو، هلته به موږ ګورو. سمه ده؟ مننه. او منتیا مو کې راځئ هلته ځو د دې ماشین نه چې دلته 18 ورځې هګۍ ساتل کېږي بیا بل ماشین ته وړل کېږي. نو ملتیا مو کوي دلته ورځني چرګوړي هم تولید شوي دي، هغه هم په تصویر کې وګورئ، زما سره پاتې شئ. ښه سردار ولی صاحب دلته راورسېدو، دلته هم 2 غټ غټ ماشینونه لګېدلي که نه؟ دا هیچر دی. اوس دا ګور د هلکان لګیا دي ټرانسفر کوي، لکه اوس دا هګۍ راځي دې ماشین ته ننوځي، دلته نه باسي، دا بچیګانو کې ټرانسفر کوي، دلته بیا بچی وځي، دلته بچی جوړېږي ترېنه، دلته مطلب د هګۍ نه بچی وځي. په څومره ورځ؟ دلته مطلب په 21مه ورځ باندې موږ د دې نه بچی راوباسو. یعنې 3 ورځې چې هګۍ دلته کېښودل 3 ورځې دلته کېښودل کېږي هګۍ، نو دې نه بیا بچی راوباسي. تاسو څنګه پوهېږئ چې هغه د هګۍ بچی تولید کړي؟ موږ خو دلته راځو بار بار دا ګورو، چک کوو دلته چې ماشین کې چرګوړی تیار دی، لوند دی، چې وچ دی، کله چې وچ شي چرګوړی تیار دی موږ وګورو، بیا مطلب د دې نه چرګوړی موږ راوباسو. اصولا چې کله لوند دی هغه هم نه راوباسئ؟ هغه هم نه راوباسو. دا خپل وخت لري، 21 ورځې او 6 غنټې ټایم لري. یعنې په 22مه ورځ په سهار کې موږ دا چرګوړی مکمل تولیدوو، یعنې چې دې کې مطلب څومره وچ شي او هر رقم وي بیا موږ په 22مه ورځ دا د دې نه فارغوو، موږ هغه وباسو. بیا یو ورځنی چرګوړی بیا چېرته تاسو لېږدوئ؟ بیا موږ خپل فارمونه دلته موږ بلې کمرې ته ځو، هغلته تاسو ته اجازت نشته په دې خاطر باندې هغلته تاسو ته به یو څو کلیپونه چرګوړي چې شته دي او چرګوړی شته دی هغلته تولید شوی دی. تولید شوی دا چرګوړی اوس نن نه دا خو نن ټرانسفر دی، نو هغلته نور چرګوړی تصویر خو اخیستی شو که نه؟ او تصویر به واخلي تاسو، هغلته به تاسو وګورئ هغه. نو هغه چرګوړی دا ډېر اساس چرګان دي، دا مطلب لیر چرګان دي، دا مطلب خپل ځان دې لپاره میریکس ویکسینونه کېږي، دې لپاره موږ 4 ویکسینونه د خپل په دې فارم کې کوو، په دې هیچرۍ کې کوو.
په دې خاطر چې دا ډېر اساس چرګان دي د دې نر او ښځه بیلیږي چې دا سیکسینګ هغې ته ویل کېږي چې دا نر دی او دا ښځه دی که نه دا ټول موږ دلته بیا مطلب دې ځای کې کولی شو هغه موږ کوو دلته تاسو ته به هغه تاسو صرف کت یو کلیپونه تصویر به والو واخلي سردار صاحب دغه یو ورځنی چرګوړی څومره وخت پاتې کېدلی شي موږ په هچرې کې هغه ځان سره د 12 غنټو پورې موږ ځان سره دلته ساتو هغه په دې خاطر چې هغه وګورو موږ دا په دې ډبه کې چرګوړی په خپلو خپو ولاړ دی روغ دی جوړ دی موږ چې کله تسلي وشوه موږ خپله مطلب په دې مطمئنه شو چرګوړی واقعي صحیح دی روغ دی نو هغې نه وروسته دا موږ بیا د دې شماره کوو چانټي کوو په دې کې A ګریډ چرګوړی وباسو B ګریډ موږ لرې کوو B ګریډ یعنې دویم سایز ګوډي دا ګوډ چرګوړی خراب چرګوړی دا موږ لرې کوو کمزوری چرګوړی ښه تندرسته چرګوړی چې کله شي بیا موږ هغه فارم ته لیږو یعنې چې موږ مطمئنه شو هغې نه وروسته موږ دا فارم ته بیا لیږو یعنې تاسې فکر وکړئ کوم دلته چې اوس دغه په روزمره ژوند کې هره ورځ 1,10,000 هګۍ تولیدېږي آیا دا کوم چرګوړی دی 1,10,000 نه هره ورځ موږ 3 ماشینونه لرو لکه 40,520 هګۍ موږ هره ورځ د ماشین کې هر 3 ورځ لرو موږ لګوو یا نو هغې نه موږ تقریبا داسې وایو چې 3,000 چرګوړی موږ دې ځای کې تولید لرو هم چې هغه د میاشتې تولید واچوي موږ تقریبا داسې وایو چې 5,000 چرګوړی موږ دې ځای کې بیا تولید لرو زما مطلب دا و چې دلته هره ورځ که نه موږ اما صاحب سره خبرې وکړئ هره ورځ 1,10,000 هګۍ تولیدېږي همغه هګۍ دي دلته راځي بېرته ترې نه چرګوړي جوړېږي نه هغه نه دي هغه یا ما استاد چې تاسو سره کومه خبره کړې هغه لیر هګۍ ده هغه بازار ته هغه بازار ته توزیع کېږي دلته ځانګړې هګۍ دلته دا ځانګړې هګۍ دلته چې اوس موږ ته کوم هګۍ راځي دا خو موږ اوس فلحال دا هګۍ چې کومه تاسو ګوره چرګوړی ګوري دا موږ د ازبکستان نه د هګۍ اخیستې موږ راوړې ده ډېر ښه پوه شوم موږ مطلب کوم هګۍ چې دلته تولید لرو هغه موږ بریډر دی هغې ته وایي بریډر هګۍ ده هغه موږ په دې 19 تاریخ باندې بریډر را روان دي موږ خپله شخصا 15,000 بریډر را روان دي هاي شاباس هغه بریډر چرګوړی به موږ دلته بیا فارمر ته موږ بریډر یعنې برایلر چرګوړی ورکوو بریډر موږ راوړو د هغې نه چې کوم موږ تخم اخلو او هغه بیا موږ مشین کې لګوو هغې نه بچې چې وځي هغې ته برایلر ویل کېږي یا ګوشتي چرګوړی ویل کېږي هغه ګوشتي چرګوړی بیا موږ فارم ته یعنی نور فارمونو ته بهار ته موږ چې کوم دی خرڅ دپاره بلکل دغه چرګوړی بیا موږ بازار ته ورکوو نو هغې ته برایلر ویل کېږي دا موږ شخصا خپل فارم دپاره اچوو چې دا سپینه هګۍ بازار د تولید موږ لرو هغې دپاره دا خپل فارم دپاره موږ دا لیر لرو دا کوم چرګوړی چې اوس تاسو وګورئ او دا کوم هګۍ چې ټرانسفر کړي دا لیر دپاره ده یعنې خپل فارمونو دپاره موږ دا تولید لرو دغه نور ګاونډي ملکونه هم دغه واړه چرګوړي ورځني راځي که نه خو د هغې عمر ډېر لنډ دی ډېر زر هغه کېږي له منځه ځي چې وجه څه کېدی شي ګوره بهر نه چې کوم چرګوړی راځي هغه ډېر سفر کوي سفر ډېر زیات کوي هغه د تقریبا چې نن را روان شي او هغه سبا ماسپښین یا سبا 10 بجې دلته را رسیږي نو هغه چرګوړی ډېر سفر کړي هغه لاره کې ډېر وایرسونه والی ډېر ستړی شوی ګرمۍ والی سټرس لاندې راغلی اوس دا خو موږ خو دلته وګوره ښه په احتیاط باندې ساتو دا دلته که ګرمي هغې دپاره موږ غټ غټ پکي لرو هغې دپاره موږ کولینګ پیډې لرو یخ ساتو سیګانې لرو موږ یخ ساتلی په خپل ټمپریچر باندې او که چېرته یخني موږ ورته بخارۍ لرو هغه موږ په خپل ټمپریچر کې ساتلی موږ خو دې کې تازه چرګوړی خپل وطندارانو دپاره تولیدوو په دې خاطر باندې چې د دې نه ښه مطلب ګټه به کې وکړي او د دې چرګوړو دپاره خلک د میاشتو انتظار کوي ورته چې موږ خپل تولید اخلو تازه چرګوړی اخلو خپل چرګوړی اخلو تازه نه هغه چرګوړی چې پاکستان یا نور ملکونه واردېږي هغه ډېر سټرس لاندې راغلی هغه تکلیفونو باندې راغلی هغه دومره زورور شوی په دې لاره کې چې هغه ځپل شوی نو هغه چې وطنداران کله راوړي واخلي فارم کې واچوي نو هغه ډېر تاوانونه ورته کوي صحیح ده غټېږي خو ډېر تاوانونه کوي هغه د تاوانونو لاندې راځي دا خو یو ورځنی چرګوړی موږ دلته خپل تولید لرو تازه چرګوړی لرو او تازه چرګوړی چې وطندارانو ته ورکړي هغه سخت خوشحالېږي ګټه هم ورته کوي او ښه ډېره ګټه کوي ښایسته فیصدي کې ورته غټېږي په کومه دانه باندې ورته غټېږي توانونه هم نه کوي بالکل توانونه نه کوي نو داس د یو مرض دی هغه خدایندي طرف ته یو آفت دی هغه راشي که نه یو هغې نه علاوه انشاءالله نور مارکیټ دو ته مطلب ښه پیسه ګټي دا بې بسان د چرګوړو نه ټول خوشحاله و دي کې دا ټول خلک اوس هم خوشحاله دي او انشاءالله موږ پروګرام بیا هم لرو خپل وطندارانو دپاره چې ښه تولید
جوړ کړو ورته ورکړو ورته په دې کې یعنی تازه چرګوړی چې ټول وطنداران خوشحاله اوسي. زه به له خیره سره زما خپله نیت دی چې په راتلونکي کې یو فارم ولرم، نو تر څو مې چې فارم جوړو بیا تا سره مشوره کوم انشاءالله. نو ما همداسې یو کس غوښته چې سردار ولي صاحب غوندې کس سره مخامخ شم، خوشبختانه دا دی ورسره ولاړ یم او په دغې برخه کې راته ځینې بېلابېل معلومات راکړي. بس یو شوخي وکړم، مشران زیاتره خلک دا پوښتنه کوي که نه په ځینې مجالسو کې شوي دي چې لومړی هګۍ پیدا شوې ده او که چرګه. ګوره خبره خو بالکل صحیح ده. ګوره که نر نه نو ماشوم نشي پیدا کېدی. مثال همداسې داسې یو جوړه پیدا شوې ده، نو اوس دا والله علم د خدای کارونه دي چې د هګۍ مخکې پیدا شوي، خو زما خپل دغه چې دی چې چرګه مخکې پیدا شوې، چرګه پیدا شوې، جوړه پیدا شوې ده، د هغې نه نور تولید اضافه شوی دی. نو ګوره ښه سردار ولي صاحب ډېره مننه. یو شوخي وکړم، یو خبره ډېره مشهوره شوې ده مجالسو کې همداسې نور ځینو کې هم ډېره دا پوښتنه شوې ده که نه، تا نه به هم وکړم ځکه ستاسې دغه برخه ده فیلډ دی. لومړی هګۍ پیدا شوې ده که چرګه؟ ګوره دا خبره خو زه منم چې لومړی هګۍ ده که چرګه، خو ګوره الله تعالی هر یو شي کې جوړه برابر کړې ده، او چې جوړه کې یو شی کم وي نو جوړه نه ده مکمله. نو زما چې څومره خیال دی نور الله تعالی پوهېږي، خو زه وایم چې اول چرګه پیدا شوې ده، نو هغې بیا وروسته تولید زیات شوی دی، نو هغې نه هګۍ پیدا شوې ده. او که چېرته هګۍ الله تعالی پیدا کړي نو هغې دپاره بیا هغسې ټمپریچر دپاره چرګه پکار ده چې هغه لاندې کښېني، هغه خپل ځان لاندې کړي او هغسې ټمپریچر او ګرمایش جرګوړی وکړي. نو تقریبا زما چې څومره خیال دی نور د الله تعالی پوهه ده دې کې چې دا به کومه مخکې پیدا شوي، خو جوړه پیدا شوې اوله مخکې نر او ښځه ده، او نو هغې کې چرګ هم راځي. ما چې څومره اندازه ده نو چرګه به مخکې پیدا شوي. خوشحاله اوسئ سردار ولي صاحب، ډېره مننه. خبرې مې ډېرې زیاتې خوږې دي، ښایسته معلومات. لاړ به شو دغه چرګوړي به د نږدې نه وګورو او تاسو نه به مننه وکړو. چرګوړی به وګورو، خو یو څو تصویران مې ولې د لرې نه به تاسو د هغې یو څو تصویران واخلئ، ولې چې هغې ته اوس میریکس ویکسین روان دي او هغې دپاره ډېر دغه دي. نو هغلته اجازه هم دومره نشته، موږ هم خپله محسوس کسان هغلته لرو، هغلته ځي. نو تاسو فقط لرې نه یو څو تصویرونه واخلئ ترنه، یا ویډیو خو مشکل دی، خو بیا به آینده کې انشاءالله برایلر چې شو تاسو بیا ویډیو هم وکړئ او دغه به وکړئ. دا خو لیر دي، یو څو شاټ اخلو چې خبرونه کې ویډیو ته وښیو که نه. صحیح شو، دا وګورئ یو ورځنی چرګوړی دلته تولید شوی دی. ډېره مننه، قربان مو شم، ډېره مننه. ملتیا مو وکړئ، حبیب حسام شرکت کې یو او خبرونه تر وروستۍ شېبو پورې ګورئ. بیا هم ښه راغلاست او هرکلی د ننګرهار ګرمي نن چې ده نهایت زیاته ده، 45 نه پوهېږم چې څو ده. تاسو دا زما په کالو دا خولۍ وګورئ، وایي د بل د جب نه پیسې ویستل دا هم لکه د تیږې نه غوړي باستل دی. نو زمونږ خو دنده ده خامخا بس چې هر څنګه وي نو کوشش او زحمت کوو، ګرمي پکې لا چاره وسېده او ګرمۍ ته چې وګورو بیا خو دنده مخته نه شي وړلی. نو دوستانو دا وه د حبیب حسام خپرونه د ننګرهار ولایت نه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا یوې نوې خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی بهون کې ستاسو تعالی رب العالمین چې اوسئ ښه عادیات بللي اوسئ. د یو سوړ لړۍ سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله. لوی الله عمل د خدای په امان.